الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دیجه پر خبر رسیدلی و چې نبی کریم علیه الصلاة والسلام د احد شهیدان دفن کړه او به د الله د نبی شخصیت بیان کړی شو چې د الله د خوانه او رحمت دی. رسول الله فرمایي چې انما انا رحمه، زه رحمت یم هدیه کړی شوی دی خلکو له، د الله د خوانه ورکړی شوی. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي چې حقیقت کې د الله په انعاماتو کې لوی نعمت د محمد رسول الله وجود او راتګ. او کله رسول الله فرمایي چې بری مؤمنانو کې بعضې داسې انسانان چې زما ذکر له د هغه زړه نرمیږي دغه ایمان دی. او انسان باید خپل زړه دې برابر کړي. ټول انسانان چې کله څنګه الله پیدا کړو نو چې الله بدر علی کله چې د محمد رسول الله اراده وکړه نو الله به ډېر استعداد والا خلک پیدا کړ، انبیا او به صحابه او نوره. او دا ویل شو چې د احد په غزا کې ظاهري مسلمانانو له شي د تاوان ورسېدو دغه ډېری وجه یو وجه به دا چې د الله په امتحان کې مونږ ګيري، الله هر وخت مونږ امتحان کې اچي. دوی موجوده ذکر کړی شی وجه رب العالمین ځان لا نیکان گاونډین غواړي شهدا. درې موجوده چې به هر انسان په اسلام کې را داخليږي د معلومات باندې کې چې لکه د الله لپاره داخل لو کنه، لکه عبد الله ابن ابي بن سلول چې کله د جمعې په ورځ باندې د منبر په خوا کې ولاړو د رسول الله به ډېر توصیف کولو، خو چې کله د احد د غزا مسله راغله نو ایسه سره د ملګرو تختې ولاړو دا خلک معلومېدل. څلورم وجدا علماء دا ذکر کړی و چې په انسان کې د نفس غلو راځي، الله کله کله د ماته کی بنځم شهادت د وجنه زمنګ الله شهیدان نشي. شپږم د دې وجنه علماء دا خبره ذکر کړی و چې احد کې دا مسله ورسېده ترڅو کافران به خپل کوبر کې خور دنه نشي، مسلمانان له زمنګ الله اجر ورکړي او زمنګ الله صفائی کولا. او اتم چې کافرانو په ورځ قیامت به شرط ده بهانه عذر الله له پیش نه کی چې الله تعالی موږ له موقره کړی و موږ به ایمان راوړی و به بدا شوی و دا لکه فرعون مسله ذکر شو د ماشته په خلاف، د ابو جهل مسله ذکر شو، سمیه رضی الله عنها د شهادت مبارک کې چې ډیر په سختي باندې شهید کړه. نه هم عمر سے فرمای د دعا د وجنه هغه خپل دعا وکړه رسول الله د ارمان کو. لسم موجوده چې د امیر اطاعت کړي نه کیږي د قشن مشکل سره به سړي واقع شي. به مدوی ویل چې د احد نوروز او د احزاب مخ کې د یونیم کال کې سباج سرایا را لې یو د ابو سفیان او صفوان به اراده وکړه چې په محمد رسول الله باندې حمله وکړي. حمراء الاسد علاقه کې د رسول الله مجاهدین په سرال خپل بکیو. معبد ابن معبد الخزاعي ویل چې بری خلکو باندې اسما رو برو غرزوا ورته ویل چې ډېر ناشنا فوج د رسول الله راغی، دشمن هوته کې دوه غلبه مجاهدین الله ورکړه. فالموت والحج دار خوالد زامن ودو اراده دا وکړه چې رب محمد رسول الله باندې حمله وکړو. رسول الله بس د یونیم سره مجاهدین سره ابو سلمہ را تشکیل کړي ورته وی ځان رسوا. کله چې غلاقیل رالل دشمن هوته کې د احد د وجنه دغه په بدن کې لږ زخم راغلی او هغه چې زیاتېدو تر دې پورې شغه شهید شو. او ډېر ناشنا توصیه ام سلمہ له وکړه چې انا لله وانا الیه راجعون دا وایا اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها دا وایا رسول الله رب العالمین به ورکی. خالد بن سفیان الحزلی بنو باندې وبل سره چې رسول الله باندې اراده د حملات و عبد الله ابن انیس په څور تشکیل کې به د محرم په څلورم کال د هجرت د محرم په 15 ورځ باندې بسلاړو اتل سورې جوړ شي هغه سر ورته راوړو. رسول الله له مخه لکه خو دوی رسول الله دا اق سړیو چې تاسو زور لګلو د الله نبی ورته ویل چې زموږ صاحب مابین کې امانت دغه امسا شو د سرواله. څلورم مسله دا و چې د عذر او قرا لاقي څخلکو د رسول الله خو لرال او ویل چې اې الله نبی چې تکړه کسان راکا قران او سنت درس او تدریس زموږ په علاقه کې وکړي شي او ایسه بداخله د ایمان ولا شي مقصد دوکا او چلو. عاصم ابن ثابت مرشد ابن ابي مرشد الغنوي
خبيب ابن عدي، زید ابن دثنا، عبد الله ابن طارق دا مجاهدین په لاس ورکړه. کله چې رجاء علاقه لران چې درابه او جدی بر مابین کې زید نو د ورته سل کسان کې نیولې وکمین کی او هغه پر اخلاص کړه. ملګری شهیدان شو، څو کسان پاتې شو، هغه غره له وخته ورته ویل تسلیمي راکې، موږ به محمد رسول الله تاسو ورکو دغه نه خپل قیدین والو. عاصم شبل ملګری ویل څه چلې وسه خو تر اخري سرګي پورې څنګه کوم څه کدا دشمن دې بده باندې اعتبار پکار دی. و کسان جانب مقابل کې اوال ډیر ترزن او ترې ډیر سخت استعمال ولا هغه به چې کلک کسان راوځي چې ورته کینول نو په غشو باندې دی یو شو شهید کی. د دوه کسان قیدین کړه، زید ابن دثنا او خبیب ابن عدی. خبیب عقبه ابن الحارث په لاس باندې ورکه او زید ابن دثنا اغا صفوان په لاس باندې ورکه چې د امیه بچو دوی د غیب لرونه وجیلی و مکه کې دا خرج کړه. زید ابن دثنا په خپل لا نور سره ابو سفیان لوري سملګری بوزو دا انت اعدام کې تنعیم علاقه کی وی وجنی. ابو سفیان ورته ویلو چې ای زیاده کستا په ځای باندې چرته محمد وې دته خو غنل چې بچوي وی والله قسم بالله چې هغه په خوا کې زه اغزم مات نه غنم، زه ټوټه شم خو رسول الله خپنش. ابو سفیان وی چې والله لا يحب احد مثل اصحاب محمدا، قسم بالله چې هیڅوک د شي مینه یو بل سره نه کوي لکه رسول الله ملګری. سره اشنا تربیته ورکړي لري، قران او سنت او اسلام باندې روزل شي ملګری او خامخې د تربیته خصوص. د عاصم شه د بدن حفاظت منګ الله وکي او زنانه ویلي او چې راوړو د اثر کې به شراب مسکم او دا به سترو زرونه ډک ماغله به ورکو. د ورځې پیډمبر راو د شپې به اسمنګ الله بارانو کې ایسه به وځي کې دفن کی. خبيب شه به شکل بوتلو حرم کې زنانه قصه کوي، وې زمانه چاړه طلب کړو وجه دا وجه زرینا وغیرہ دا وختې کټ کول چې انسان د الله خو لورځي صفا. حدیث بخاری کې راځي پروي د عبد الله ابن عباس باندې اشاره ده چې په جمعه کې دا ختم کړی شي، خو په جمعه کې نه انس ابن مالک فرمایي به خو سلوي فرض نه مخ کې دغه ختمواله په کار دی. ابن قیم زاد المعاد کې ذکر کړی دي. او دا زنانه چې ډېر نشه انګور دي قیدی سره و زموږ د الله له خوا ورته اکرام وش، ځکه دا زموږ د الله اولیاء او نیکان خلق وی چې کله بوتلو تنعیم علاقه مسجد عائشه چې کوم ځای کې دي اعدام کولې ده. ورته ویلې چې یو دوه رکعات مونږ کول غواړم، اخره ملاقات د زمنګ د الله سره کې په دنیا کې د الله نبی بس کوي ودا د خبيب سنت دي تاسو له شکل بدی حالات کې واقع شونه دوه رکعات مونږ باندې ودرېږي. وې دوه رکعات مونږ شو کې ملګرو لوي وې خلکو له قسم په الله جړې او ناشنا فون پر مانځ کې و زړه مې غوښتل چې ورګو د کم خمایش اسنا دشمن سره چر دا سوچ پیدا نشي چې د محمد ملګری د مرګ نه یریږي عليه الصلاه والسلام. ځکه مختصر مې کې کجوره د ورته تعین کړه او د دې کجوره پر سر باندې یو برچا او نيزه داخه کړه. لکه په تور مثال دا پایا ده د دې پای په سر باندې چې قیوغه برچا کې خو ده او خبيب رضی الله عنه غواړي چې اوس د سر لور وخیږي او د پاسه پیرات سملي چې عمل د بر شهید وکړي چې دا کار کوو د دې شیرونه ویلې وجه دا شیخ عرب په خپل شاعران خلقو او شعر په دې وخت کې انسان بل دماغ باندې به راځي په دې شی جاری کیږي او ویلې شمالا لقد اجمع الاحزاب لي وقلبوا ودا ډلو مال خلق را جمع کړه او قبایل را جمع کړه، نارینه او زنانه ټول را جمع کړه او زید شي کجوري ورخه جوړم چې دغه به سر باندې ونیزه تړلې شوې ده او زه د خپل مشکلات او د خپل فقيري او مسافري رب العالمین لوړاندې کوم. داخله زمره کفر تم لري خو لیکن زه چرتم کافر کېږم نه وجدا چې مخله مرګ دی. فلست ابالي هنا اقتل مسلما على اي شق كان لله يا في الله مسرعي. فروا مې نشه چې په کوم طرف باندې ولويګم چې مؤمن او مسلمان لاړ شم. زما په بدن کې به رب العالمین په دنیا کې جماوال یو کې د الله مخې له بودريږي نو کزمانه ته پوښوږي چې څه چل کړي خو به زما دین د لپاره زبردم ان شاء الله دغه بدن می ټوټه کی دمر قیمتي او شت خلق ودا ټول مخلوق را جمع کړي ونه شکل دا بره وخه جو د کجوري لا نو د شي پیرات سملو په دې کې فد باندې چې دا برشه ورته د خېټه برابر کړه او د زړه لا دی اډو کې خرچار کو چې پوری تی اوته سلوي خورځه مشه ځوړن پروت شهیدګي. دا ډېر سخت شهادت ته او سخت تکلیف دی انسان لا
چې انسان په خېټه کې یو برشه وردن نه کړی شي او بل طرف باندې نه روح وځي ډېر په تکلیف، خو لیکن دا ټول د الله د پاره دلیل به دی باندې چې صحابه زموږ د ذهن سازي وکړه چې ګور اساس د دین مشران هغه به د دین د اسلام باندې بده چې تکالیف باندې شهیدان شوی دي د دین د اسلام له هر قسمه تکلیف سره ودرېږي. اول تکلیف ما اول گزاري ورسه به ټول اسانتي انما الصوت صوتان اول دو گزار د دشمنانو دي چې درې کړه ورسه به ټول مزید به سړی نه پويږي. ډېر سخت شهادت ده وې دې شکل په دې کیفیت باندې شهید کې سعید ابن عامر الصحابي دا وخت کې صحابي نو ورسه به صحابي شوی د عمر رضی الله عنه والي ودا ډېر توجه کوي ورسه ان شاء الله دا واقع به رامش دی قوم په یو درې تر ازونه وکړه بلکې سلور یو اعتراض پیدا و کې عمر صاحب له استاد ولی چې دا په میش کې ورځ غیر حاضری کوي. ویم دا معنی چې سار لګنا وخت راځي او د شپې مخ خاله دفتر لراځي نه او بل مجلس کې ناس خبرې کوي یو دم به وشي راشي صفال او رخصه به موږ لراکی دا ولید د مشری ده. عمر صاحب چې سعید ابن عامر رو وخت ورته بدل تراشه دا خلک وته باندې شي ترزونه لري دا وجه سره وسر وختونه وخت راځم وجه دا چې کله منځو کوم اسکارو کوم د کور کارونه وکم بعد دغه نه به راځم لګنه وخت شي وې د شپې چې دغه الله حق ما پورې تړل شوی رسول الله بندگی کوم نو د مخلوق حق هغه زمانه ادا کیږي سر نه ما خام پورې نور د رب العالمین بندگی له به د شپې وې رخصتي ولې کوي وېزما په دې ټول حکمرانی ولایت کې یو جوړ جامع دی هغه چې کله وینځم سبب و چې کنه مجبور یم چې بربندو هغه سبب رخصت زو کوم وی به وشي در باندې ولې راځي وی قسم په الله چې کله خو به د خلکو راونی ولو د برکه جوړې وخېجو او په دې نه زمانه ورسم لولو وی زبر صحنه کې ولاړو هغه وخت کې ما کې خو ایمانم نو ایمان مې راوړو په ورځ قیامت مې رب العالمین ځان له ودرې یوم له وی چې یا سعید ابن عامر په دین د اسلام باندې خو به په دې کیفیت باندې شهید کېدو ته د هغه د نجات لپاره څه کوشش وکړي څه چل وکړي وېدا صحنه چې کله زراعت کوم څه به زمانه پوښې نه مانو ایسا پریوته او مده ملګری به وای شي دا به وشري عمر رضی الله عنه معذور وګڼو وته معذور دي ټولو کې به د سیمنو چې دا چرته شهید کې او خلاص سلوي خورزي د پرې برونه کې ځوړندو کجوره کې او دې لپاره د مکه مشرکانو څوکیداران کېنول چې اسنه مجاهدین رانه شو دار اخلاص نه کی تر څو پر یوسف راځي دغه مقاومت او مقابله شروع کړي. یو ورځ محمد رسول الله ملګرو سره ناستو او وی ویلې چې کوم د ملګری به یې شغره شي او د خبیب رضی الله عنه د تنر اخلاص کی او چرته دفن کی دا غوړي بهترین شهید دی زمونږ ورور دی اوس دغه نجات لپاره قرباني پکار ده. نو دی وخت کې یو صحابي ورته ویلې عمر ابن امیہ الزمری رضی الله تعالی عنہ یا رسول الله ودا کار بسوک ورمشم او د خبیب صاحب د مبارک جسد د بزر خطه کم او شرط به دفن کم زګه دا شهید دی او د شهید د جثې دفن کول پکار دی اکرام پکار دی چې دشمن په قبضه کې مسلمان مجاهد سره به دور شو دغه نه راوالي اکرام ورته وي چې د ډیر غیرت کړي دی د دین د اسلام لپاره زمونږ د الله لپاره زمونږ د رسول الله لپاره او د امت مسلمه د عزت او ناموس او قران لپاره هر قسمه قرباني لزان تیر کړي او ژوندۍ خو به دا کار وکړو لاړ شو بسي. نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته ویل وکړه چې بشي ورسي یو کار دا وکا او د انصار یو ملګری وسره تیار شو. عمر ابن امیہ الزمری ډېر نشه صحابي دی ورسره ان شاء الله د باج واقعیت راشي فروان صحابي ورته ویل چې ابو سفیان مو وجنا ام قتل کا ابو سفیان ولی وجو ابو سفیان ویل چې لکه دی محمد صلی الله علیه وسلم جګړه علیه الصلاه والسلام د دوه وجل په کار دي چې یوځای ور باندې څوک عملیات کوي چې قتل دا د سر درد موږ له جوړ شو یو باندې چې دی له تیار کې ودا کار بتو کې او ډېر مال بدر کوي سیدا ویغه ځان سره خنجر راواخو سره روان شو د مکینه وکړه چې مدینه منورې راغی بني عبد الاشهل په خوا کې د خپل وخت چوکي او راغو د خلکو له ویل صحابه ولا وی بتاسو کې ابن عبد المطلب څوک دی عبد المطلب بچی څوک دی ملګرو ورته اشاره وکړه د قصړې جنازه رسول الله ورته آیت د الله نبی شکر د نظر او سترګې به پریوته نو ملګرو له ویل د شي انسان چې دوکا را وړي دوکا الله ورته اطلاع ورکړه
وی نږدې راغی چې رسول الله د خپل راغی تر شو پورې زو سره خوا په خوا کینه مو د خنجر پټرو بس مو وې صبرې سینه باندې زړه کې و د گزار ورکم او وی وښنه ویزان رسول الله صلی الله علیه وسلم کې لکه سړی ان شاء الله به وګه خبره کوي او سید رضی الله په دې وخت کې ناس ویغه د لری جن راغی چې په دې سینه کې په بوکس باندې ولو عقل تی وغورځو سم کې نه به ادبه دا د الله نبی له سره کم تناستي ځان رسې بالکل په ورمایله کړي د په ادب باندې کې نو په اکرام باندې کې نه صحابه په خپل امیر باندې سخه پکې دلو سړی به په خپش وې دې چې کله وره نو سید رضی الله قوي صحابي نو ایسدا بډنه خنجر راکاره شو رسول الله ملګلو تی وایلې چې کله ته واخو نو سید سره وې دا کور کې ځان سره بند کړلې ویره صفه خبره کوه په کوم نیت باندې راغلې وي دروغ بنوي وی قسم په الله ابو سفیان مالوی لجدا محمد او وجنا عليه الصلاه والسلام ډیر مال بدر کوم بدینه تر غلې رسول الله ورته ویل ته چې په کوم نیت اراده باندې راغلې وي الله زما صف ما بین کې حائلو کته څومره کوشش وکړي چې ما او وجه مانه شو وجلې وی زه دا خبره تعالی کوم دی باندې چې ورته ویل په دې شرط چې مال به امان راکوي تعالی امان دی رسول الله څومره کې اخلاق والا دي قبل سړی باندې قضې کې ټوک ټوک او به د مجاهدین چې صحابه ورته ویل چې ټوټه ټوټه کې بری تور باندې میدا کوي او سید رضی الله عنه ویل چې درې ورځې د عقیدت کې واشو درې ورځې ورسې راوي چې ذکر امان واده سره شوی و د الله نبی ورته ویلې وې زته دا کوي دعوت درکوم چې قل اشهد الله اله الا الله دشي او یا چې حقدار د بندګۍ بل هیڅوک نشه سوا د الله او محمد الله رسول دی عليه الصلاه والسلام نو دې باندې شي ویلې اشهد الله اله الا الله وانك رسول الله وې زګ وی ورکوم په دې خبره باندې چې حقدار د بندګۍ واځي رب العالمین دی او ته الله یقیني رښتینی رسول دی الله ورته ایمان نصیب کړي راغله په کوم نیت باندې وخت وسو زموږ د الله د شنه نشه کارونه دي حدیث کې راځي د زموږ د الله په دې ګوتو کې دي اړې څنګه شي وغواړي قتل په نیت راغله الله ورته ایمان نعمت ورکړي وې دې شو ورته ویلې نور دا خوشی کې پری خودو ځکه ورته ماده د امن ورکړي و چې دې خوشی کې نو د عملګری لاړ فائدت درو وتلا دلیل په دې باندې چې مجاهد سره او به چې کله امیر او مطلوب انساني هغه به ډېر تحقیق سره او کلک زړورتیا سره وشيږي بیداری سره تيقظ سره ځکه دشمنان چې اختیالي سری پټ پټ عملیات کړي د مسلمانانو په مجاهدینو باندې کوي او دای په مشرانو باندې بیدار وي کله په یو طریقه او کله په بل طریقه دا تربیت پکې موږ له دې واقع کې معلوم شي د سی بنو چې لکه زامره موضوع وینم ما څوک څنګه به دې ګرځم نه د مشر وجل کېدل دا ګور ډېر سخت ضربه او تاوان ورکې ملګرو لا ډېر احتیاط وکړي وی عمرو ابن امیہ زمری او د صحابي انصاری را روان شو مکه له شکل را ورسېدل نو ځکه وکان شوکړه وې دې چې شوکړه رالل ویلګه ابو سفیان بسنګ وښنو نو عمرو ابن عمر زمری امیہ الزمری ورته ویلې ودا بیت الله خدمت کوي او به چې کله ماقام شي په دغه ځای کې د ټول مشرکین کینی ور بشو عملیات به وکړو ایسه به وشو د ملګری استراحت کو شنه طواف کو او طواف به وکړو بده کې بزان اړ وراړو اخر کې به صحیح کو چې بکم ځای کې داله گزار به وکړو هغه ورته شګوره داخله ما پیژني د شو شهر چې شپې بنا وخت لري خړه کې ور باندې عملیات کو به وشو داغه د کې نصوص معلوم دي خو هغه په استراحت کې ایسه عمرو بن امیہ الزمری ورته سید نو مخکشه طواف شروع نو دی عمرو ابن امیہ زمری ځان پټ پټ کول وجه دا چې د خلکو پیژندو یو دم د مکه مشرکانو په نظر ور واجو چې او هو دا خو عمرو ابن امیہ زمری د محمد ملګری راغلی علیه السلام په خبر شو هلکه توري بشر حواله نو په دې وخت کې ایسه د ثواب نزان وی سلاړو وته ملګری مو تکتي دودام په خپل قصه کې ویلاړو زه په یو طرف باندې لاړم ملګری په بل طرف باندې خو په یو غار کې نه وته وې د مکه مشرکان چې دغه موږ په شګری د صحابه ډېر بهادر خلک وو وې دا کوم ځکه چې زنا شوم بدیږي یو مشرک راغی جماعت خپل وې تورې به بشر اوه خصه په اثر می ول سر می عقل ته ورسو مردار مې کې نور بیرته غار کې کېناسم وې د دې ملګری رااله چې لکه دا سړی بچا وژلې او چا وژلې خدای خپل مردار او د مړې واخص لاړل وې زری د غار نه روته ما تنعیم لراله ما چې په کوم ځکه خبيب رسول الله زوړندې په دې کجوره کې پاس سلوي خورجي روس او تراغه شهیدان زموږ الله نه خرابوي ودا شوخ ودا څوکیداران چې ودا پراتو ټول ودا وی په دې کجوره باندې بشور وخت ما بهترین شهید خبیب رضی الله عنه ودا میرا واخصو او را پښامه کې دې کجوره باندې میرا حقته کې د شي ملګری دی له وسوله شي قرباني دی له ویل شي اثار
وی قسم په الله چې د مزیدار خوشبوئی ته خطله او تب دا ګمان کوي چې سلوي فرزي ورسم دانن شاشي کړي لري ویني ته رواني وي سړی میرا پوګه کې ور روان مې وی جوزه پوری مزلو کې دغه مشرکین چې دوی خبر شو یو د ویسونه وغیرہ توري موري راواقه چې زما بس یو منډه زما منډه دوی واخو چې سړی سره چیرته مړې پوګو باندې هغه چیرته مصالح کسان نه تختی دي شي وی چې نږدې شو چې راګیر شمه وی اسمه خو به وګرځاو وی چې اومه غرزو ورته کاته مې وې دې اسمه کې تیر کې اعلان دي زموږ د الله ډېر غیرت دی زموږ د الله ډېر انتهایی وفا ده عاصم ابن ثابت سره څومره غیرت وکي وې دې اسمه کې لمه کاته د اسمه کې خبيب له کلاو شو وې څه خبيب په خپل بګه دفن شو اې دی وجنه خبيب رسول الله له وی بلیع الارض اق صحابي چې هغه اسمه کې په خپل تیر کړي دي د زموږ د الله اولیاء دي دل ویل شي کرامت نبوت د ژوند په وخت کې می او د مرګ نه ورسم به خدای ساته کرامت څه معنی عزت د مر نور سره د نجاشي بادشاہ د قبر نه ورشي نور خدو اته څل وکړه د معاویه رضی الله عنه په وخت کې د وحد په شهیدانو باندې سم مسله رااله و ملګرو التکار کول نو د عمرو ابن جموح او د قشن د حمزه رضی الله عنه د افکر وته دی چې بل چا ور سره ولګي د تازه وینونه روانه شو ابو سعید خدری ویلي و چې دا انسانان د زمکه په سر باندې بهترین خلق نه نور بس بهترین خلق شي خو کرامت ودا مطلب نه شیخ عبد القادر جیلانی فرمایي چې یو سړی هغه د رب العالمین حق یو بندل ورکی یو مړي له ژوندیلا کرامت معنی عزت زند الله ولي الذين امنوا وكانوا يتقون ایمان ځان کې راول التقوا د الله د پر ورانه د الله د پر جوړه د خپل شبد الله په ذکر آباد ساته الله لزان نږدې کا د خیر کارون لوړاند کېګا د فتنو ځان ساته د الله په دین باندې خپکیږي خوراک او سګ ډېر میلان مکوا عمل د الله لپاره پټ کوا عزت او په ژوند کې کله کله دی ولینه کرامت صادر شي چې د دین د اسلام باندې تثبت وکي او کلک شي دې موضوع باندې وسله خبره کوو د دین د اسلام باندې رب العالمین موږ تاسو کله په دنیا کې کلک پاتې کوي دا ډېره مهمه خبره ده سلف صالحین به خبره نه ریدل چې اسنه زمنګ الله د زمنګ خاتمه خراب نه کی او ګډه وډه نه کی پنځل لسکارونه قران او سنت موږ له ذکر کړی دي چې کله مداخ خپل کړه الله به موږ له دین د اسلام تثبت راکړي اجمالی ارو ځان موضوع خو اجمالی ځان سره یاد ساتي الاقبال بالقران قران سره زیات تعلق لري دویم التزام الشرع والعمل الصالح د قران او سنت تابعداري دریم التدبر في قصص الانبياء د انبيو په واقعاتو کې سوچ کوي سوچ څلورم د رب العالمین نه دعا غوښتل چې الله ستاسو د دین باندې موږ لکواله راکا او پنځم چې سړی بد الله په دې ذکر باندې شبا آباد سات شپږم د مسلمانانو په دلاره روانيږي ووم د خپل ځان له تربيت ورکې په قران او سنت د ملګرو له جزمانه ملګری څنګه په قران او سنت باندې برابر شي څنګه دوی کې څه اخلاق پیدا کی او اتب دې کوم لاره باندې شرواني په دې به اعتماد کې اعتماد قران او سنت به ورته پوره کاری دي چې بنو چې قران کې نقصان دي لکه ډیر مولین دا خواري نه کوي چې قران کې دا نقصان دی میکه به کې نشته حدیث کې دا نقصان دی پلانې شی به کې نشته او دا نشته او هغه په دې به اعتماد کوي چې دا قران او سنت ګوره پوره کتاب دی پوره دین دی او نه هم دعوت د قران او سنت بکای لسم ځان له اعتمادي ملګری پیدا کی ایو لسم د شي عقیده بلري چې مستقبل د اسلام دی کنن څومره يهود نسوارا په دې غرو پیش کې روان دي خودشي وخت برازي چې په دې دنیا باندې د اسلام بیرغ رفي کی د شي عقیده بلري دولسم عدم الاغترار بالباطل د باطل په قوت باندې بدوکه کېږي ان شاء الله جازونم دوی سره دی او ټنګونم دوی سره دی وسلې او فوج داولي ویډیو سره دی وخت پورې بيدا ختميږي دا د لسم هغه کارونه بکې چې باغی باندې دین د اسلام سړی لا ثبوت ورکړي ثابتواله او څوار لسم د نیک سړي خواله ورزي شیخ الاسلام ابن قیم فرمایي چې کله به موږ باندې سخت رااله تاتارین به د مجاهدین شهیدان کړو د زنانه او ماشومان و موږ شیخ الاسلام خواله رالو ابن تیمیه خواله وکلت فی القفص په دې زندان کې چې پروت شیخ الاسلام ابن تیمیه تا به دا ګمان کوي چې اوس مری چې چا پنجره کې اچولې او یقیني مریو افسوس په هغه خلکو باندې شنن دا مجسمه غني مولا علی قاری صاحب چې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ د مسلک یو قوي عالم دی هغه ابن تیمیه او ابن قیم من اولیاء هذه الامه د دې امت اولیاء دي د اولیاء د اسلام دفاع کړی دا د اسلام اولاد و د ټول امت مسلمه قیادتونه کړی دي خو هغه خلک چې هغه د يهودو نصاراونو د غیر مسلمانانو متاثر دي د دې بدګمانه د خلکو بدګمانه په دوی پیدا کوي چې دا پلانین دی پلانین او پنځله سما د الله د انعاماتو تم توجه نبی قیم فرمایي چې کله محمد شیخ الاسلام خو لرو د شکایتونه به موږ چې دا کارو شدا دا وې د شي تسلی به موږ لراکړه چې کله براوتو وې زړه مې خوشاله نشي ټوپونه وال
ودا کرامت د داشو چې د اسمه کې دفن کې او کشي کې نور لاړم وې دوه کافرانو سره مخامخ شو بدیږي کې وی توره ما سره ودا یومي اول د ابل مقیدی را وسو رسول الله ملګری شه خلک و وی چې کله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حاضر شوم ټول قسم ورته وکړه چې یا رسول الله په دې کیفیت باندې خبيب میر اخلاص کې او شتلوي خو ورسته داغه نه د شي کیسه خوشبوئی روانه و دا وینه روانه و بيزمه کې دفن کې به مدقه مشرک و شر د ابل مستاق ویل قیدر او سو وی فتوحک النبي صلی الله علیه وسلم محمد رسول الله عمره وخاندل د شي ملګری خوشالي به پکار ده چې دا خو ملګری د نشنا په دې منځ کې د مسله د سفر په مېش کې بل درناک واقعه دله واستوجو هغه ویل شي واقعه اصحاب بيري معينه یو سره د رسول الله صلی الله علیه ابو البراء عامر ابن مالک ملاعب الاسنه چې د نيزو سره باغه لوبي کولې نزبات سړیو وی ویلي د رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی نبی کریم علیه الصلاه والسلام ته اسلام دعوت ورکړي رسول الله ډېر ناشنا سړیو چې کله به سړیو سره مخامخ شو باغه کې به کم جرونه متصل به ورته ویل چې دا جرم دی یو سړی ګیره خړی یو سړی د پنسي کته ساتي یو سړی دغه سله رحمی قطه کوي یو سړی د سود کوي یو سړی د حرام خوري بس امدغه خبره اوسره شروع کوي چې دا کوم پروګرام په دې کې بالفعل موجود دی وی د اسلام دعوت شوور کې نه اسلام رد کې او نه قبول کې خو ورته ویل یا رسول الله د نجد علاقه سره خلق ولېګا رعل او زقوان او عصيا دا قبيله بس دعوت قبول کې د الله نبی ورته وی زبا اقول کسان ولېګم خو وجه دره چې هغه سره زموږ دښمنی ده اصل نشي ما مجاهدین انت ورشي تو شهیدان نشي وې زبد دوی تایید کې واقع شم وې چې سیده جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام اوی کسان اصحاب الصفا او باقي کې بعض انصار دې تیار کړ طالب العلمان ودا فقرا خلق د دنیا خواهشات لذتونه پر خودلی و او د رسول الله سره په جمعات کې ناسو علم د قران او سنت زده کوو زمونږ د الله ناشنا عادت او سنت دی علم په دې فقراو باندې زکی اگر کله باز خلکو په ذهن کې ودا پریوتی معلومه چې لکه دا طالبان لا بکی شي دي دا ډوډۍ له محتاج دی په دې جمعتونو کې ناشتي نه څوک شته او دې بزرګ شي او څه مسله به یودا به زور خو نړۍ موکاتو او ګوري ما چې لکه دا څه صورت حال جوړ شي ودا کسانه سره ولېګل رسول الله فرمایي د دې کولانه ملائک وزري غوړي او کدا چیرته وفات شو شهید دی اېده د وجنه الله دې پر خاندان باندې رزق پر اخیره ولي او د قبر کې د بدن خوري کېږي ابن تیمیه رحم الله فرمایي مشر ورته څوک لګو ورته وی ویلي وېستاسو مشر چې دی منذر ابن عمر دا مشر او یو خط ولیکو عامر ابن طفیل چې دا هغه قبيله یو مشر حرام ابن ملحان لور کې چې د ام سلیم ورور ودا ځان سره وېسو دا خط ورته وایا بیا کسان روان شو په دې کې دا دوه کسان یو باغی کې عمر ابن امیہ الزمری او بن عقبه ابن منذر وې د دوخانو سره دوله پاتې شو د غرب په خوا کې چې موږ بدلته دوخان سره تاسو ورشي وې چې ډیره کړه وې کله چې د تشبيه کسان ورالل او التر هغه خاندان لورله نو عامر ابن طفیل په نامه باندې امیر پیدا کې ورته ویل چې موږ د محمد صلی الله علیه وسلم د خوان راغلی چې تاسو د دین د اسلام تشریک او دعوت درکو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سخت ورانه و دغه خط سره مرانه او صحابه سره سخت دښمنی و وی دا خط شکل د بیانو حرام ابن ملحان نو په دې وخت کې د عامر ابن طفیل یو کافر له اشاره وکړي گزار ورکا وی دې چې په زبان یوالو د خېټه بدیلان دي سکی او د نېزه ته پوره راوړي وسته دې صحابینا وی ویني چې کله تیرو وته نو په دې ځبانې د شراخ کلا او وی ویلي فست ورب بالکعبه الله اکبر قسم دې چې زه کامیاب شم او زما د کعبه پر رب باندې قسمی صحابه دې نشه خلکو چې هغه به کله شهیدان شون کامیابی به غنله زمون کامیابی ودی کې چې خوراک وستا کو غټه کوا دکانونه ځان نه جوړ کو کې بنگلې ځان نه جوړ کو کورونه ځان نه جوړ کو جامې دی او دا خود صحابه کامیابی ودی کې دا چې رب العالمین په دین باندې ځان ټوټه کی او دغه یقیني کامیابی ده دا قاتل حیران شو چې اوجلو ما او دوی ویل چې پوسټ ورب بالکعبه کامیاب خو شوم چې ما په دشمن باندې تعرض وکړي زه په تعرض کې کامیاب شوم ورسته به دماغ په اخلاص شو او هو دا مؤمنان خو د جنت منون کړي د الله او د دوی په مابین کې د امر پول دی چې په دې پول باندې ورتیر نشو اي الله له ورتلې شو مرله به د شله بیک ویلې نو کله وی چې دا شهید کې نور د قوم له عامر ابن طفیل ویل چې شروع به وکړي وجنه د نور کسانم وجنه وش پیدا دی قوم ویلي چې صاحب اسمه مشر عامر ابن مالک ملاعب الاسن ابو البراء
هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلکو له امر ور کړی دی تاسو څنګه په دې باندې تعرض کوئ دا ولی وجنه من په دې کې کار نه برخه نه الو وې د عامر بن طفیل زکوان او رعل عشی قبیله لوري شي په شروع وکي هغه بس قومونه او رسول الله په ملګرو باندې شروع وکړه وښ په تکسان و او ټول شهیدان کړه راګیر کړه جنگ جوړ شو شهیدان شو دا ورسره برش رسول الله په څخه پښوی دی ایو مېش د قنوت نازله په ویلي و مېش وې په دې کې کعب ابن زید ابن نجار او صحابي و دا زخمی شو خو د شهیدانو کې ځان شوالو چې زم شهید یم دشمنان چې کله لاړ ودار او چې شو به معذور زمره مدینه ځان را ورسو یو نیم کالو سه پیدا شي شوی په خندق وفات شو التا نو دا ملګری شهیدان کړه بره مرغان ګرځیدا د دوه کسانو عمرو ابن امیہ الزمری او عقبه ابن منذر یو بل ویل صاحب مرغان نه ګرځي او وې دا مرغان چې په یوځای کې ګرځي دا دوه حالات لري یا په دې ځای کې وبدي او یا یو څوک مړ دی دا مرغان ور باندې ګرځي هغه کی وخوري زه چې ورشو دا وګورو وکله چې د مجاهدین روان شو وکړه دا کړو د غرب د ډډه کې راکته شو وې عقبه ابن عامر چې کله د نږدې شو د محمد صلی الله علیه وسلم شپږ شپې ملګری ټول شهیدان پراته دي او ټول قارین دي طالب العلمان وکله چې دا ولیدل ډېر انتهایی خفش او وی ویلي وی قسم په الله چې زه محمد صلی الله علیه وسلم خو نور ژوند نه ورزم چې زه ورته ملګرو احوال وي چې یا رسول الله تا خو موږ دعوت لري او موږ باندې چې پیښه وشو چې موږ ملګری شهیدان دي زه جنگیږم تر څو پوری چې دی وښ په ملګرو انتقام زوانه لا او زما اطلاب زما رب العالمین محمد صلی الله علیه وسلم په خپل ورکه چې عقبه ابن منذر شهید شو زه وی دي چې څنګه لاړ شم عمرو ابن امیہ زمری ورته ویل شهید جنگ شروع کو جنگ جوړ شوه یو خوا قوم دی بل خوا دوه کسان صحابه کرام دي د یو ځل مسله ده چې یو کس د نور مجاهدینو د انتقام لپاره د لوی فوج سره جنگیدل شي کني شي جنگیدل نو بعض خلکو په دې کې دماغ نه دی خلاص هغه دا و چې نه دا به تیک تکي لیکن چې کله خلافت اسلامي ورسره به موجود وي او د مجاهدینو قوای ورسره جبهه نو به دا یو کس لوی فوج مخه د دانګل د پکار دي چې دا په ورو دانګي ځان خو په ټوټه ټوټه کې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله دې باره کې رساله لیکلې الانغماس بین العدو وحل یباح وی جنگ جوړ شو نو عقبه ابن منذر رضی الله تعالی عنہ دام شهید شو دا چې کله شهید شو نو عمرو ابن امیہ الزمری وی دې قیدی ونی وژوندې ډیر راوس وی دې چې کله راوس نو عامر ابن طفیل د خلکو پاغه باندې خرڅ کی هغه چا باندې چې د ټولو صحابه کرام قاتل شو دا پاغه باندې خرڅ کی وی چې کله پاغه باندې خرڅ کی ورته جنوم د سنه عمرو ابن امیہ الزمری وی کومه قبیله نه وی د مزار نه وی په مصر کې د کومه قبیله نه وی د زمر یو دم خوشاله شو چې اوه دا خو ډېر کار وشو وېزما مور یو نصر کړي نصر دا کړي چې زب یو غلام آزادوم د مصر قبیله نه په مصر کې د زمر قبیله نه دا د شي خاندانی آزاد خلک وسه دي کې غلام پیدا کېدل ډېر ګران و دا خو ته مله پلاس باندې رالي زب ایسه د غمور په واسه کې ته آزاد کړ سره ور باندې وخره الله رب العزت مرګ فیصله نه وکړي دوی به چې کله غلامونو سره ور باندې خړېلو خلکو له دا معلومات کو چې لکه دا غلام دی وې سره ور باندې وخره او خوشي کې را روان شو پریشان خفا قرقره الاخیره چې کله ور ورسېدو قرقره الاخیره وې په دې وخت کې دی ونه لاندې ناسو چې دوه کسان د بنو عمر نه رااله نو دا صحابي ډیر شي چې صحابي وزان ورته خوشتبه کې خوشاله کې چې زموږ استاد ما بین کې دښمنی نشته نو دښمنی شته چې اسنه وځي دلته دوی ونه وځي وې دا دواړه بسلی و دوی چې ود شنو توري راواقه ایسه دا دواړه وشل او ډیر خوشاله شو په منډه منډه باندې د محمد رسول الله صلی الله علیه راغی ورته وی ویل یا رسول الله موږ چې لاړو د شکارو شو د شکارو شو رسول الله ډېر انتهایی دردمن شو دردمن بچن کېږي نه یو خدا مانه چې اوی مجاهدین په احد کې شهیدان شو دویم دا مانه لس کسان د عاصم ابن ثابت په قیادت کې الته شهیدان شو او اوی کسان په دې ځای کې شهیدان شو وې دومره سخت خفه شو انس ابن مالک فرمایي چې رسول الله چرته موږ دومره خپل لیدل نه دي ایو میشتي په دغه رعله او زکوان او عشق قبیله باندې قنوت نازله ویلې یلا وتلعنت کې بری زکوان وتلعنت کې بری رعل باندې په دې عشق باندې شو د زمره مجاهدونو سره زمره سره ظلم وکي په یو ملکم سفیران وجل په کانه د دوسمه سفیران وجل په 15 ټیمه مانځ کې بشدا وکي حتی په ویترو کې موږ یو حدیث پرې کې د کې بعض روایت راغلي دي چې امام مالک رحمۃ اللہ علیہ په موطا کې نقل کړي مسند عبد الرزاق په ویترو کې بشه پکار ده یو قنوت نازله ده بل قنوت دائمه فرق د دوړ مابین کې داري چې قنوت نازله د ورس ویترو نه ورسته وي د رکوع او
قنوت دائمه هغه د رکوع مخ کې دویم په دې کې لاسونه او چتواله شته په جهر باندې دعا شته ورسته قوم به امين وي هغه کې لاسونه او چتواله کله شته کله نشته فقه سنت کې سابق چې لیکلي صحابه او عمل دي دریم په دې کې هر قسم الفاظ ته ویل شي په هغه کې باغ معلوم الفاظ وي حدیث بخاری کې راغلي اللهم اهدني فيمن هديت وغيرها حسن ابن علي چې کوم خودلی و او څنګه رسول الله بس صبر وکړو ملګری شهیدان شو چې کله ستاره شي ملګری شهیدان شنو به تعالی معلومات کیږي دا خدای الله امر چې انسان باغله صبر کوي کنه د انسان د اراده پیدا شي چې وسو کوم زبر دی څومره قتلونه ولې خلکو کې وکم صبر وکړو دا صبر کې څه علامه کې څه اخلاق علامه ده ځکه کې څه اخلاق یو دولس علامې ذکر شوی اول تواضع دویم صدق د الله او د الله د رسول دریم حیا څلورم رافت پنځم رحمت شپږم صبر وم د مشترانو عزت اتم خپل شکل د قران او سنت برابرول نهم به بيدی کارونه نه کول لسم د بدګمانۍ نه ځان ساتل یو لسم د حسد نه ځان ساتل او دولسم د خپل ژبه کنټرول صبر وکي رسول الله کې څه اخلاق دغه کړه آیتونه نازل شو به منسوخ شو هغه او د شی ویلې چې دغه خلکو ویلي دی رب العالمین فرمایي چې الله زمونږ ناراضي دی موږ د دوی ناراضي او موږ جنت ته لاړو زمونږ د احوال پورون لورسوي په حدیث کې د الفاظ راغلي دي او قران کې دا منسوخ شو دا ټول شهیدان رب العالمین جنت له متصل بوت ځکه دا رسول الله ارشاد مبارک دی وکله چې دا مسله وشو هغه دوه کسانو سره رسول الله امن ورکړیو د بنو عمر وی شکل دا مسله وشوله نو په دی وخت کې پیغمبر علیه الصلاه والسلام هغه خاندان له د قوم له خطر ورولېګو چې ګوره موږ تاسو سره دوکنه د کړي ځکه دین د اسلام ټول د وفاداری دین دی دین د اسلام کې دوکې نشته رسول الله مجاهدون لوري چې ګوره دوکې مکوي که ارچا سره شوي به په وفاور باندې چلےږي اما که چیرته کافر ولې نه چې تاسو سره لیکل په یو کیفیت باندې وکړه اما کلی کولو برابر به چلےږي چې هغه اسلام د حدود برابرۍ حذیفه بن یمان ابو جهل ته ویلو چې موږ بزوغ لیکن رسول الله په تایید کې نو درېګو پیغمبر فرمایي چې په خپل لوز ودرېږي اگر کومه ته ضرورت ولې نه لرو وې دغه دیت په صدر رقم 200 وکان وې ډېر کړه وې چې کله رااله تو ګره د محمد صلی الله علیه وسلم خلافت امیر المؤمنین محمد صلی الله علیه وسلم او د په خلافت کې 200 وکان نشه 200 دلیل په دې باندې چې انسان بده شي نه و چې لکه ما سره مال نشه څنګه جهاد وکم کستا سره مال یو کمال نه د دشمن مخه له بودريږي رسول الله امیر المؤمنین دی خلافت اسلامی دی لیکن د سره بده کې 200 وکان برابر کې 200 وکان چیرې چې عدالت تاجر ماخسته شو وس خو دشمن مخه له ولاړ جګړه شروع کړې ده وې سبکو خپل مابین کې راځم شو وېزې دي بني نذیرونه موږ قرض والو ځکه موږ خپل مابین کې لیکل سره کړی دي وې چې ډیره کړه وې ورته دغه خو ورته ویلي چې موږ تاسو خو لیکل کړي چې یو بل سره به قرضونه کوو دا موږ داسې 200 وکړو ضرورت لرو بالکل به درکو دلته کینا رسول الله دلته کینو د خپل مابین کې يهود ډیر خطرناک خلک دي د اسلام سخت دریز دشمنان قران او سنت لا سخت دشمنان د محمد صلی الله علیه وسلم سخت دشمنان او د مسلمانانو سخت دشمنان داخله دي خپل مابین کې نه او ته مصلحت وکي ودا محمد د ټول انقلاب سره دی ترڅو پرم چې دا ورته وشلني قسم په الله کې داخله مونږ قلار کینی راځي هغه خلال شو د جرن دی پر راول په محمد روغ ورزوي سبا مرشي ملک به قلار شي امدا سره چې ژوندې دلته جنگ واته جنگ مرکزی سره ختمي لکه اوسم يهود نصارا کوشش کوي چې په کم سړي باندې امت مسلمانه جمع کیږي امر دی داغه وجلو کوشش ځکه امر پیدا کېدل او به باغره جمع کېدل ډېر غرزور غواړي وې دوه کول نه واته نو خپل مابین کې چې دا کار بچو کوي عمرو بن جحاش په نامه باندې کافر وي ژوند په پل بس پیرو ورسو سلام ابن مشکم یو يهودي راغ ورته ویل چې ظالمانو دا کار مکوئ دوه وجې دي یو رب العالمین رسول الله وਹੀ وکي او بل لوزم کړي دی وفا بشي دا تاسو خراب خلک وي زمړه وفا مکو دا سړی وژنه دغه دوه روایت یو روایت دا چې مسلمان زنانه یو چاله ویل چې محمد صلی الله علیه وسلم وی چې وزي دویم قول دا چې جبريل راغی ظاهر دا منه جبريل راغی پیغمبر له یوزا ابو بکر عمر عثمان علی دغه قومندانانو سره ناشتي نو رسول الله په دې کې نه سي دیوال پر خوا کې او متصلم سنیغ جکش نه چاله ویل چې زم نسات حرکت وکي ملګرو ورته کاته کې دې شو چې ضرورت به پوره کړي حرکت الله امر وکنه چې وزا تلو حتی لاړو مدینه منورې له ورشي ملګری ناس مجاهدین قومندانان سره ګروپانه د خپل مابه کې نه چې دا محمد صلی الله علیه وسلم شو بار روته دلته ګوره سړی نشه مدینه منورې نه بشراله وی ویل یا رسول الله دا سره شکار وشو تا خو موږ له هم نه ویل چې رسول الله او نو دې موږ له اشاره وکړو ډایرکټ دلته راغلی تاسو خبر نه وینا وې دوی خو لوز مات کی مال جبريل ویل چې دي جنا او داخله پتا باندې جن دي پول را غورځي
محمد ابن مسلمه لوي ویلي وسه ورشه ورته چې لستر جو بدیږي کې تاسو پاتې کیږي نور زمونږ تاسو ما بین کې لوزونه مات او لستر جو وځي دي جن ذلیل وځي ودا خبره چې کله هغه ورورسه محمد ابن مسلمه هغه قومندانو هغه نشته مجاهد چې کعب بن اشرف مردار کړو په جبل باندې دلته ووالو کرته چيري کې نس وشکل ورغه حي ابن احتب چې د پیغمبر علیه الصلاه والسلام سره مې جوړ شوی خمسه بیمانه يهودي دا لاړو ورته وي تاسو د لوز به وفای مو کړو دا مو کړو وځي ورکیږي هیڅ شی بم نه وړي کوړې مستر یو اخبار دا بوړې واسطه بغدای خلق مرعوب شو چې څوک نو په ارزه کې منافقان شته کړه بالکل د مسلمانانو مجاهدینو په دې مابین کې منافقان شته عبد الله ابن ابي ابن سلول رئيس المنافقين په ورقه حوي ابن احتب لوي دا ته خبره کوي چې ته د مدینې نه وځي موږ د سره ولاړو زړه سره جنگيږم زکوان قبيله ده ریال قبيله ده عوشي قبيله ده دا محمد باول برابر شي برابر شو قسم په الله چې د مدینه کې موږ د وښنو هغه مکینه مسافر مهاجر راغلي دلته په موږ بدمعشي نه کوي قران کې رب العالمین دا خبره دوی ذکر کړې ده چې منافقان ورته ویل چې موږ تاسو ملګری یو دا یو دا موږ سره وځو موږ سره جنگيږو حوی ابن احتب دغه ویل رسول الله له خطر اولګي قاصده و موږ وځنا او لا استخلاص و نبی کریم علیه الصلاه والسلام فكبر وكبر اصحاب رسول الله الله اکبر صحابه ویل چې الله اکبر چې خبره په جنگ بدل شو او دی وخت جنگ کول ډیر سختو او شهیدان الته شوی دي الله شهیدان دلته شوی دي او پس دا او شو دي کورنی جګړه کې واقع شوی په داخل کې علي بن ابي طالب له جنډر سرواله ورسه په او مجاهدین ورنګر چې پیرتاو په خپل ځمانه مسجد نبوي کې عبد الله ابن ام مکتوم صحابي معذور دی په خپل ځمانه امیر مقرر کې ځکه امیر چیزي او نائب بسان مقررای معذور صحابي د دولس کړه رسول الله په خپل ځمانه امیر مقرر کی دلیل به چړون انسان به منظم کیږي وکړه چې نږدې ورل شپږ ورځې ماسره کړې پنځلس اې دوی لوی قلاګان وي چې په دې کې د میاشتو خوراکونه دودنه نه کړی و زموږ کې وي ځمېداري د يهودو قلاګانې نو دوی غشي وشته دي يهودو د رسول الله ملګری لګیدل پیغمبر علیه السلام ملګری لوي چې لګ د خیمه روسته کوي چې خیمه روسته کړی دوه راوځینه او د خو مجاهدین په ورتلینش پیغمبر علیه السلام خو لوی جنرالو او په جنگ باندې ډیر پویدونکو انسانو ملګری امر وکړي چې د يهودو د څومره ونی دي د کجورو دي ټول ور واچوي دانو ډیر د يهودو لور کې وجه دار چې دا خو د لیکونو نکون ورته پاتې دي کستانه یو شی پاتې شو بل څه پکې وشي کې ته خپکیږي نه دلته ستا کور دی او بنگلا دی دا او چا په واخص او بل چا په دې کې واړه ول خپکیږي نه څنګه خواغه سړی تعالی ساتي خو کې وسړي په بلډوزر باندې وران کې بیره درد کوي دلیل په دې باندې چې کله کله مجاهدین دا کار کوي چې په یو ځای کې ورته سخت پیدا کیږي ونه بکټ کې کورون لبه ور واچوي دا به فساد نه لري منافقان ویل يهودي ویل چې تاسو خو ځان لکه خلکو مسلمانین دا خو تاسو فساد وکي ډېر انسان مجاهدین چې په یو ځای باندې ورشي شاونه رکی ور واچوي مړ دا څه فساد دی وګدا فساد دی دا فساد نه لري دا اسلام دی چې کله سړی د اسلام په مطالعه باندې پوي وي قران کې الله ایتونه نازل کړي داس ما په امر باندې دا کار تاسو وکي بس يهودي ورته ویلي چې دا ونی منې دی له ور مو راچوي موږ درنځو ځکه سړی دردمن شو نبی د دوی وتل په کوم کیفیت باندې وشول رسول الله ورته چې یو بار سامان تاسو وېسي اسه بنوړي ډیر مغرور خلک وو خو لیکن الله په ذلت باندې وېست څنګه وېسو په کوم کیفیت وېست ان شاء الله که چرشه فروز باندې شرط به ژوندیو باقي په تفصیلی خبرو کو رب العالمین موږ تاسو د محمد رسول الله تعالی نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم